अस्सलामुअलैकुम ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو فیسبوک کې ځان له ګروپ جوړولی شئ. را به شئ فیسبوک له فیسبوک هم چې کولاو کو نو دې سیټ ته به راشئ، دا به کلیک کئ. چې رالی ښکته به راشئ داسې دا وګوره ګروپ کرییټ ګروپ، دا به کلیک کئ. چې کلیک هم کو نو تاسو څه نوم باندې ګروپ جوړوئ هغه نوم به ولیکئ. لکه زه لیکم هاو ټو پښتو. چې هم لیکو دلته کم کسان تاسو ایډ کوئ، څومره کسان پکې ایډ کوئ هغه به دلته ایډ کئ. داسې چې ایډ هم کړ څومره ایډ کوئ نو هغه به ایډ کئ. او بیا به نون کمیونټي به کلیک کئ. یا به دلته تصویر خپل پرېږدئ، کوم تصویر چې تاسو پرېږدئ هغه به پرېږدئ. بیا به نیکسټ کئ. که پبلیک کوئ چېرته تصویر چې هر څوک ستاسو ګروپ ته راځي نو دا پبلیک به کلیک کئ. او که کلوزډ صرف تاسو نه تپوس کئ او بیا ستاسو دای کې پوسټ کئ. او بل دی سیګریټ only member can find the group see post. دا چې کلیک کئ ښکته نه صرف ستاسو چې کوم کسان ایډ کړي دي هغوی ته به دا ګروپ ښکاري، نور به چاته نه ښکاري. او بل کلوزډ ګروپ دی anyone can find the group and see who it only member can see post. خو صرف هر یو به پکې پوسټ کولی شي خو صرف ممبر به ستاسو وي. نو زه اوس دا پبلیک کلیک کوم، کرییټ به کلیک کړم. کرییټ مې کلیک کړو نو دا وګوره ګروپ کرییټ شو. دې کې اوس تاسو هر څه ورکوئ. که نور ممبر پکې ایډ کوئ نو دا به کلیک کئ. پوسټ پکې ګورئ، فوټو، انویټ اور فیل پکې اپلوډ کوئ نو دا تاسو دې کې اپلوډ کولی شئ.